الله الرحمن الرحیم که چیرته چې دی تاسو سره وای فای وصل اوسیږي ما فقط وای فای وصل کړې ده خو زه تاسو ته د دغې وای فای پاسورډ وښیم چې دا به اوس پر اګزامپل زما د کمپیوټر سره وای فای وصل ده خو زه نه پوهېږم د دې پاسورډ به اوس څنګه اوسیږي څه شی به اوسیږي زه دلته کوم څه پیدا کړم نو د وای فای د پاسورډ د پیدا کولو لپاره به تاسو همدغه د سیګنال په نشان باندې کلیک وکړئ او را به شي اوپن نیټورک انشورنس سنټر ته به لاړ شئ او هغې نه پس چې دی دلته تاسو لاړ شئ چینج اډاپټر سیټینګ ولې که وینډوز 10 استعمالوئ نو تاسو سره به دلته اډاپټر چې دی اډاپټر سیټینګ به دلته راشي نو تاسو دلته وګورئ دا وینډو 8 کې زه لګیم نو راشئ چینج اډاپټر سیټینګ باندې کلیک وکړئ راشئ دلته وګورئ موږ سره وای فای دی په دې وای فای پاسورډ زه غواړم معلوم کړم په دې کلیک وکړئ او سټیټس ته لاړ شئ او د هغې نه وروسته دلته یې لیکلي وایرلیس پراپرټیز دې باندې کلیک وکړئ او د هغې نه پس به یو سیکیورټي باندې کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته دلته لاړ شي او شو کیریکټرز به دې باندې کلیک وکړئ نو د دې پاسورډ دغه دی دا کم وای فای چې زما سره اوس وصله ده نو د دې دپاره چې دی هغه پاسورډ د دې نه استفاده شوی نو دا رقم موږ کولی شو پاسورډ معلوم کړو